अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا الذي لا يخلق مثل نذير رسوله ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زمانہ اسلام قدرمندو اور رحمت للعالمین د سرور کونین د محبوب علیہ الصلاة والسلام عشقانو محبانو اور رحمت للعالمین سرور کونین د محبوب علیہ الصلاة والسلام خوبو امتیانو منگا وڑان دی جمکم د اللہ پیاد او په ذکر باندې خبره کړې و د قران پاک د آیاتونو پرانا کې په دې جمعه کې الله دې ماته د صحیح بیان او بیا د صحیح یاد د رب کائنات توفیق اول ما ترى نصیب ګرځي بیا حاضرینو دوستانو محبانو مخلصانو اور اغلی ملمنو تا خپل یاد توفیق نصیب وګرځي رحمت للعالمین سرور کونین صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث پاک کې مکته چې د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله دومره یادوي دومره د الله یاد کوي الله دومره ذکر کوي حتی یقال لك مجنون چې تاسو ته خلق کوی لیونه الله دومره یادوي الله دې زمونږ استادو د خپل ذات اقدس یاد نصیب وګرځي دا آیات مبارک را نازل شو اصبر نفسك مع الذين ځان پابند کا زما پیغمبره د هغه کسانو په ناس باندې دا ډېر لوی خبره ده موږ د حقیقت نه خبر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله فرمایي زما خوږ پیغمبره صلی الله علیه وسلم مبارکا
ځان پابند کد هغه خلق پناست باندې چې ما یادې باللیل والنهار پشپا او پورس کم خلق چې ما یادې زما خوګه پیغمبره د هغه خلق پناست باندې تور سره کینا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله حکم کوي چې زما پیغمبره دغه بندگانو سره کینا کوم بندگانو سره کینا یاره چې کوم سرمایه‌دار خلک دي د مکی قریش دي سرداران دي د دنیا په لیول کې لوی خلک دي هغه خلکو سره کینا نه پیغمبره هغه خلکو سره کینا نه خیال کوا هغه خلکو سره کینا چې کوم ما په سحر کې یادې او کوم خلق می په ماخام کې یاد یو اصبر نفسک ځان پابند کړه هغه خلق سره چې ما یادې باللیل والنهار په سحر موسم کې او د ماخام په موسم کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک د دې آیات مبارک د اوریدون بعد د دوه جهان سردار وته د دې خلکو په تلاش کې وته خدای ورته حکم کوي کنه چې زما د دې بندگانو سره کین د دوه جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله فرمایي زما پیغمبره زما د بندگانو درې شیان ډیر خوښ دي ستا په امت کې کم کم شیان یومی هغه جبه خوخه ده الله وی اے زما پیغمبر استاد هغه امتیانو زما د بندگانو چې کوم جبه ذاکر هغه مې ډیره خوخه الله دې موږ تاسو ذاکران بندگان کی تاسو وړي خبرې دي سیبا د قیامت پر ورځ به پته لګي خو الله دې په دنیا کې حقیقت کې ذاکران جوړ کړي دویم می پیغمبر استاد امت او زما د بندگانو قلب شاکر خوښ دی هغه زړه چې شکر گزار وي شکر گزار غړو جب کې کومه جبه خوښه ده چې کومه جبه ذاکر وي د الله په یاد باندې مشغول وي الله وی حدیث قدسی دی اے زما پیغمبره استاد امتیانو زما د بندگانو پدې کې زما درې شیان خوښ دي یو مې جبه ذاکره خوښه ده چې په ذکر باندې الله 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 زمونږ د ستاسو د خدای نصیب وګرځي کړه دا د الله په فضل باندې کیږي دا الله د فضل لما سوا حقیقت دی پیټه نه دی سیبا بار نه دی او چې نصیب شي حقیقت دی الله دې زمونږ د ستاسو نصیب وګرځي دویم قلب شاکر هغه زړه چې شکر گزار وي زړه شکر گزار وي هغه زړه د الله خوښ دی هغه زړه خوښ نه دی چې د شکایاتو نه ډک وي سیبا او کوم زړه چې د شکایاتو نه ډک وي هغه زړه د خدای خوښ نه دی خدای دې زمونږ او ستاسو زړونه شاکر وګرځي شکر گزار زړه الله تډیر مقبول زړه دی ډیر خوښ زړه دی او دریم هغه بدن خوښ دی چې په مصیبتونو باندې صابر وي صابر هغه بدن می د بندگانو خوښ دی چې مصیبتونو باندې صابر وي صبر کوي جذبه نه کوي الله دې زموږ استاد جبې ذاکری نصیب کی زړونه دې چې کوم دې شکر گزار نصیب کی او بدنونه دې خدای پاک صابر نصیب وکړي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په تلاش د دې تنالو کې وته رب کائنات ورته فرمایي اصبر نفسک ازما پیغمبر د دې خلکو پنا سبان ځان پابند کا سو کوئی الله ويو چاته وي د دوړو جهان سردار ته ويو چې زما پیغمبر د دې کسانو پنا سبان ځان پابند کا چې کوم بندگان ما د سحر او زما ذکر پټین کیا د دې کسانو سره کینا
رحمت للعالمین سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وتو چې ګور یو مجلس ناسته سرتور سرونه دي ببر وچی وچی شونډې دي خړخړ رنگونه دي او بربندي صرف یو لنګي پغاړه دي د اسمالکان ندي د پیزار مالکان ندي د جامو مالکان ندي د دنیا د عزت مالکان ندي رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورسره کیناستو او د دوار جهان سردار فرمای تعریفون دی او حمدون دی آغا ذات لرا چې زما په امت کې دسی بندگان پیدا کړل چې ماته حکم کو داوی پناست باندې چې زما پیغمبر دی بندگان سره زما کینا دی بندگانو کی کمال سدے بندگانو کی کمال لے حتی یقال لک مجنونو چتا تولی شلیونے ببر سرنے دی خلرنگونے دی وچی شنگی دی وگی تگی دی پیزار نشت دے خفزلکی دا اللہ یاد دینو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ویزما بندی بندگانو سرکینا دی بندگانو سرکینا الله دې زموږ استادو د یاد د مجالسو ناس ته نصیب وګرځي دا وړي خبرې نه دي سیبا یره چرته تلې اوسګار وي وخت قیمتي مداده امدا وخت قیمتي شو نور لاړې غرق شوي ښا لاړې کوم وخت دې په جمعات کې ولګېدو د خدای په یاد کې په تلاوت کې مصرف شو او کوم وخت دی د الله په یاد کې چې کوم دې تیر کو دا وخت دی قیمتي نور دی وختونه ملاړه او تم لاړه غر کو تباہ او برباد شي تو وزګار یاره اب دنیا ملعون وملعون وما فيها دنیا ملعون د الله لعنت دې رحمت نه لري وملعون وما فيها او ملعون دی هغه شی چې کوم په دنیا کې دی حدیث کې راځي مگر ذاکر ملعون نه دی ذاکر دا د الله د رحمت نه لري نه دی بلکې د باندې د الله رحمتونه را نازلېږي